بامیان او د بودا مجسمې. بامیان د کابل نه 140 میله شمال لویدیځ کې د هندوکش د غرونو په جنوب، د بابا د غرونو شمال ته د افغانستان په مرکز کې د سمندر له سطحې څخه 3000 متره لوړ موقعیت لري. دغه ولایت د پخواني مدنیت لرونکی دی او د پنداهش په نقشه کې د بامیکان او تر میلاد مخکې د 5مې پیړۍ په آثارو کې د فانګیانګ په نوم یاد شوی دی. بامیان د افغانستان له ډیرو لرغونو ولایتونو څخه دی چې د بودا دوی ویجاړ شوي مجسمې او بند امیر، یعنی د افغانستان لومړنی ملي پارک، د هغه په لرغونتوب دلالت کوي. دغه ولایت ډیر زیات سوړ او له واورو ډک ژمی لري او معتدل او په زړه پورې پسرلی او دوبی لري او ډیره سړه سیمه د پنجاب ولسوالي ده. تر شلمې پیړۍ پورې هم دلته تلونکي خبر نه و چې په غره کې توږل شوي مجسمې د چا وي. ځایي خلکو به دا سلسال او شمامه بللي. په 1815 میلادي کال کې برتانوي چارلس میسن د لوی مجسمې شاته یوه لار وموندله چې راهبان به پرې تلل راتلل. بل کال جان ووډ د اموس سیند د سرچینې معلومولو لپاره له بامیانو څخه تیر سو. په خپل کتاب کې لیکلي چې هلته د لوی مجسمو، سموڅو او د خلکو د تاریخ او تمدن په اړه هیڅوک خبر نه دي. مهابارت په منظوم داستان کې وایي چې 5 بانډوانو په خپل موټ په تیږه کې دا مجسمې توږلې دي. څېړونکې او لیکواله صفیه حلیم وایي په 1906 میلادي کال کې د 9مې پیړۍ چینایي راهب خوانزانګ د سفرنامې په ژباړه کې څرګنده شوې چې د بامیانو مجسمې د ګواتم بودا او د هغه منونکو بودایانو 1400 کاله پخوا جوړې کړې وې. په 14مه میلادي پیړۍ کې د اکبر باچا وزیر ابوالفضل په آیین اکبري کې د بامیانو د سموڅو او لویو مجسمو نه علاوه د یو مومیایي مړي په اړه وایي. په یو سمڅه کې تابوت او پکې یو سړی د مرګ په خوب ویده دی. د سیمې ډیر سپین ږیري هم د دې تابوت له قدامت نه خبر نه دي، خو دا د پخوانۍ زمانې یو یادګار ګڼي. د مړي مومیایي کول د بودایانو دود نه دی، دوی مړي سوځوي. نو آیا هغه تابوت د چین یا مصر سره څه تړاو لري او ولې په تیرو 2 پیړیو کې هیچا د دغه تابوت ذکر نه دی کړی؟ د بامیانو راهبانو او هنرمندانو به د شپې آرام کاوه او د ورځې به په تیشه، برس او یا رنګ بودا ته خپل عقیدت څرګندوه. ښایي په هره سمڅه کې به د هنرمندانو ترمنځ سیالي روانه وه. په 9مه پیړۍ کې د بامیانو انځورګر په ټوکېدلي رنګ کې د غوزانو یا کنځلو غوړ ورګډ کړل چې انځور یې تلپاتې وي. په 500 سمڅو کې 20 غوړ لرونکي انځورونه یا آیل پینټینګ لري. یوکو تانیګوچو چې په بامیانو کې د ساینسپوهانو د ډلې مشري کول وویل دا په نړۍ کې د تیلو یعنی روغني نقاشي لومړنۍ څرګنده بیلګه ده. که څه هم وچ تیل پخوا د رومیانو او مصریانو لخوا کارول کېدل، خو یوازې د درملو او سنګار په توګه کارول کېدل. لیکواله او څېړونکې صفیه حلیم وایي د بودا لوی مجسمو جوړولو لپاره غرونه وتوږل شوه او تر 1500 کاله په سموڅو کې انځورونه جوړېدل. کوشان سلطنت ختم شو او ورپسې د اوږدې مودې جنګونو لوی عبادت ځایونه ویجاړ کړل، خو بامیان بیا هم خوندي وو. په 5مه پیړۍ کې فاهیان او له هغه 2 پیړۍ وروسته خوانزانګ د بامیانو شاهي ماڼۍ کتابتون یو عبادت ځای او پکې د بودا غځېدلې 300 متره اوږده مجسمه ولیدله. د بامیانو مجسمې چې 1400 کاله سابقه لري د بودیزم د وخت یو شاهکار دی. د سلسال ستره مجسمه د 53 متره په لوړوالي او د شمامې په نوم کوچنۍ مجسمه د 15 مترو په لوړوالي د ورېښمو د پخواني واټ په تګ لوري د بامیانو ښار د شمال په نږدې 3 کیلومترۍ کې د غره په زړه کې توږل شوي دي. کله چې په افغانستان کې عربي لښکرو دا مجسمې ولیدلې، نو دا یې د مصر د اهرامونو په شان د نړۍ په عجایبو کې شاملې کړلې. په 8مه پیړۍ کې د صفاریانو په امر د مجسمو د ماتولو هڅه وسوه. په 14مه پیړۍ کې چنګیز
د ضحاک کلا نه شهر غلغله جوړه کړه او عسکرو یې د لوی مجسمو پر سرونو غشي ویشتل. بیا افغان سیلانیان به په دې ویاړېدل چې دوی د بودا سر ته ختلي او هلته ډوډۍ خوړلې ده. خو په ډېرې خواشینۍ سره د طالبانو د لومړي حکومت په وخت کې په دې نامه چې د بوتانو موجودیت د شرک په معنا دی، د 2 شپو ورځو پرله پسې حملو او درندې ګلاله‌بارۍ له امله د 2000 لومړي کال د مارچ پر 11مه دا تاریخي مجسمې ویجاړې سولې. دغه دوې مجسمې د نړۍ د عجایبو په حیث د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یعنې یونسکو سره ثبت دي. بند امیر، شهر غلغله، شهر ضحاک او د بودا شاوخوا مغارې هم د تاریخي او لرغونو ساحو په حیث له یونسکو سره ثبت دي. د آلمان د ایکوموس لرغونپېژندنې موسسې هم د 3 میلیونو ډالرو په لګښت د بودا د مجسمو شاوخوا څنډې کلکې کړي دي او توانېدلي چې د هغو په زرګونو ټوټې وپېژني او له نمرې وهلو وروسته یې په ځانګړي ځای کې وساتي. د بودا له مجسمو څخه ځینې جلا شوي ټوټې له 90 څخه تر 100 ټنو پورې وزن لري. خلک وایي چې د بودا مجسمې باید بیا ورغول سي. همداراز د 1480 هجري لمریز کال په کنفرانس کې چې د یونسکو، جاپان، فرانسې او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ګډون د آلمان د برلین په ښار کې جوړ شوی و، تصمیم ونیول سو چې باید د بودا مجسمې په هغه صورت کې چې د هغوی په سلو کې 50 ټوټې او د هغوی لوېدلي مواد بشپړه شوي وي، بیا دې په پخوانۍ بڼه ورغول سي. جاپان د بودا مجسمو د بیارغونې لپاره تر 100 میلیونو زیاتو ډالرو وعده کړې ده. د بودا د مجسمو له ویجاړېدو وروسته جاپاني هنرمند یاماګانا د بودا د مجسمو د بیارغونې لپاره له جاپانیانو پیسې راټولولې او تصمیم یې درلود چې د بودا انځورونه په هماغه ځای کې چې پراته دي بیا ورغوي. یاماګانا ویلي وه چې تر 10 میلیونو ډالرو پورې بودیجه د لایزر وړانګې د ورکولو لپاره پر غاړه اخیستې ده. دغه هنرمند غوښتل چې ځینې تصویرونه د لایزر په 14 سیستم سره د بامیانو د غره پر لوی ډبرو باندې وځلوي چې د 2 بوداوو د اندامونو د انځورونو پر مجسم کېدو سربیره به د سیمې د اوسیدونکو لپاره د برېښنا انرژي هم تولید کړي. د افغانستان او فرانسې د لرغونپېژندونکو ټیم د بودا د مجسمې مخامخ کیندنې هم درلودې چې له 150 ډېر لرغوني او تاریخي آثار یې تر خاورو لاندې کشف او ترلاسه کړي دي. د دغو موندنو ډېر مهم 7 استوایي د مجسمو روغ سرونه، نیمه تنه مجسمې، ناس بودا او د بودا د دورې د سرو او سپینو زرو سکې تشکیلوي. کورنۍ او بهرنیو لرغونپېژندونکو د 10 کالو کیندنو په اوږدو کې یو د 19 مترو تقریباً کوږ یا څملاستلی بودا هم د بودا د دواړو ویجاړو شوو مجسمو په مخکنۍ برخه کې د افغان او فرانسې د لرغونپېژندونکو ټیم په واسطه کشف شوی دی. زمریالي طرزي، افغاني الاصله فرانسوي لرغونپېژندونکي چې د دغه ټیم لارښوونه کول وایي چې د یوه 300 متره کوږ بودا د کشف په باره کې هم تحقیقات او کیندنې کړي دي. د چینایي زیارت کوونکي حیوان تسنګ کتاب ته په کتو په بامیانو کې یو 300 متره کوږ بودا موجود دی چې موقعیت یې مشخص نه دی چې د ویجاړ شوو مجسمو په کومه برخه کې پروت دی. لرغونپېژندونکي تر اوسه هم په دې باور دي چې د حیوان تسنګ د معلوماتو له مخې 300 متره بودا هلته شته او دا په دې دلیل دی چې تر اوسه د دغه چینایي د کتاب هیڅ کوم مورد شکمن نه دی راوتلی. پوهاند زمریالي طرزي چې د بامیانو د ړنګو شوو مجسمو په هکله ډېرې څېړنې او پلټنې کړي او د افغانستان د لرغونو اثارو د ساتنې د ټولنې غړی دی، له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د طالبانو لخوا د بودا د مجسمو د ړنګېدو خاطره ور یاده کړې او ویل موږ توقع نه لرله چې طالبان دې لوی بودا تخریب کړي. کله چې ما په تلویزیون کې ولیدله چې طالبانو د یونسکو او نورو لخوا سره لوی مجسمې ړنګې کړې، دومره مې اعصاب خراب شول چې تلویزیون مې په بوټ وویشت او له ډېره کاره مې غوښتل چې تلویزیون مات کړم. ښاغلي طرزي د طالبانو د لومړي حکومت له پرځېدو وروسته د بودا د درېیمې مجسمې د موندلو لپاره د یوې فرانسوي لرغونپوهې ډلې په مشرۍ په بامیانو کې څو کاله په پلټنو تېر کړل.
زمریالي طرزي په دې باب ویلي فکر کوي په بامیانو کې یو بل بودا هم سته. دی وایي ما د دغه معبد ځای په نښه کړی دی، خو خبره دا ده چې د دې ویدې مجسمې د رابرسېره کولو لپاره د کیندونو کار په یو یا څو کلونو کې نه بشپړېږي. طرزي وایي چې د ده تر مشرۍ لاندې ډلې په کیندونو کې معبد موندلی دی او اوس د هغه چینایي سیاح یا سیلاني چې په 622 میلادي کال کې سیمې ته سفر کړی و د یونلیک پر هغه برخه باندې غور کیږي چې د بودا د مجسمو او د بامیانو د نورو لرغونو اثارو په اړه دی. ښاغلی طرزي وایي چې د ده تر مشرۍ لاندې د بامیانو د لرغونپېژندنې د چارو لګښت د فرانسې حکومت او د امریکا د جغرافیایي ټولنې پر غاړه اخیستی وي او جاپان او یونسکو د بامیانو د لرغونو اثارو د ساتنې لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړې وي. د پورته یادو شوو دوو مجسمو په شاوخوا کې د بودیزم د وخت څه ناڅه 3000 مغارې هم تر سترګو کېږي چې تر اوسه په سلګونو بې سرپناه کورنۍ په ځینو دغو مغارو کې له فقر او تنګلاسۍ سره ژوند تېروي. په بامیانو کې موزیم نسته. ټول لرغوني اثار چې د جمهوریت د کلونو په وختونو کې د فرانسوي، الماني او جاپاني ټیمونو د کیندنو په پایله کې کشف شوي دي، د دغه ولایت د هیات په واسطه مهر او لاک شوي دي. په سلګونو کلمه تاریخي اثار د لسګونو مجسمو او د مجسمو د سرونو په ګډون په دغه ولایت کې کشف شوي دي او هم د اسلامي او بودایي دورو په سلګونو کلمه سکې په بامیانو کې موجودې دي. ولې د موزیم د نشتوالي په سبب دغه ټول اثار د خلکو له لید څخه لیرې په پټو ځایونو کې قفل شوي دي او د ګارد یا محافظونو په واسطه سره ساتل کیږي. په بامیانو کې د بودا د دوو ویجاړ شوو مجسمو ترڅنګ باندې امیر، شهر غلغله، شهر ضحاک، چهلبرج، دره اژدار، د فیروزبها سیمه، د کلیګان استوبه او د چلبرج کلاوې، ګوهرګین، چهل دختران، چهل ستون شهر شاهي د بامیانو نورې تاریخي او لرغونې ساحې دي چې د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو پام یې ځان ته اړولی دی او حکومت او خلک د توریزم له درکه د کاله ښه عواید ترې ترلاسه کوي. د بامیانو داستان لا پای ته نه دی رسېدلی او تر څو چې انسان په دې نړۍ کې پاتې وي، نورې نوې کیسې به هم له بامیانو څخه رابرسېره سي.